Bye bye, Sunyu. هلو ها تاسو وایئ که نه په دې په اړه تاسو له ما سره خبرې کولې غلی شه یهې زه څم یهې یهې زه نن ډېر خوشحال یم دې سمې لاړه شه سنیو ته د فیشن ډیزاین مشر ده تاسو ټول څنګه یې دا پیزا خو ډېره خوږه دی ضروري نه ده چې پیزا وخورئ مطلب ته یې ډېره وخورئ آیا تاسو ویلی شم زما باور نه کېږي چې دا ستا اوبوسلې دي دا خو ډېر ښایسته دي که ته غواړې چې کار وکړې نو زما اوفیس ته راشې کار کولی شي سونیو ستا ډیزاین هغه کلاړ یې خوښ کړو د دې مطلب زما هیله پوره کېږي زه به اټلي ته لاړ شم او یو ستر ډیزاینر به جوړ شم او ټولو سره به ډانس کوم زه به اوس څه کوم دا مې له سنیو نه راهیستی و څه ته زما جوز مات کړو سنیو مو وبهه 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 له ما سره یوه خوشخبري ده څه شوي دي سنیو ته وښایئ ها تاسو غواړئ چې وپوه شئ زه ونه پوهېدم خوشخبري دا ده چې زه د سبق لپاره ایټالیا ته ځم څه ته د سبق لپاره ایټالیا ته ځې آیا ته د پیزې د زده کولو لپاره هلته ځې نو بېرته هلته د پیزې نه نوره هم کارونه شته زه هلته د فیشن ډیزاین د زده کولو لپاره ځم موږ دوی که ته له کله نه انتظار کولی اوس زما هیله پوره کېږي آیا ته به یوازې نه شې داسې ویلې ځکه چې ته به د خپلو ملګرو او د کور نه لرې وې دا د خوشحالۍ خبر ځکه چې هره ورځ به زه ستا څېره نقص ځم ما ته هم د ستا د څېرې د کتلو شوق نه دی ښه ده چې داسې یو هغه اټلیټ ته ځې له ما سره یې پلان ده څنګه چې راته یوه مېلمستیا ورکړو چې موږ یاد کړي رښتیا هم چې ته ټوکې کوې هغه زما خپل ملګری هم نه بولي نو زه هغې ته څنګه مېلمستیا ورکړم که ته غواړې هغې ته ګوهې مېلمستیا ورکولی شې سنې ما اورېدلی دي چې ته اټلي ته ځې نو ټول خبر شول چې زه ایټالیا ته ځم هغه ما څه ویل دا څه دي پوهله دا د ټوک کتابونه او د لوبو سامان ما هېڅکله دا فکر نه کولو چې دا به زه تا ته واپس درکړم دې څه ضرورت و هسې هم ما دا ټوله هېر کړي وو دا ستا سامان ده دا یوسه خو جیان ته دا له ځان سره کېښودلی شي نو سمه ده خو څه وشول که ته هلته څوک پریشان کړي نو ته ما ته ووایه زه هلته هم درتلی شم ها بالکل جیان اټلی جیان چې څه هم وکړي خو هغه اټلي ته نشي راتللی ته نه غواړې چې موږ د د تللو لپاره څه مېلمستیا ورکړو څه ماته نه لګېږي چې د دې ضرورت به وي واوره نو بیتا اټلی هم چې ډېره اوریا ده بس که ته وایې نو صحیح دی شیزوکا نو سمه ده فیصله وشوه ته یې رښتیا وایې سونیو نو هېر خبره څه ده شیزوکا تا لپاره یوه حیرانونکې ډله سونیو مبارک شه دا څه دي سوچ وکړئ ستا له تلل نه یوه حیرانونکې ډله ده موږ غواړو چې له تاسو سره خوشحالي ته شریکه یوه نوې زندګي شروع کوې که نه چې ته وشې موږ خو یوازې ملګري یو زما خو باور نه راځي راځئ چې شروع کوو یې چې څه غواړې واخله زه ستا لپاره هر څه راوړلی شم ریمون ستا نه مننه سونیو ما وبهې تا لپاره مې هېڅ ډالۍ نه راوړه که ته څه غواړې نو راته ووایم د هغې هېڅ ضرورت نشته شرمېږم رښتیا یې وویلو ووایه ته څه غواړې نو داس خبره ده نو زه شیزوکا د لاس کیک غواړم دا د سوي وویل هلته به تا ته د شیزوکا د لاس کیک هېڅکله میلاو نه شي تو رښتیا وویل
سبا ته هسې نن زه به د اټلي سترو سترو ځایونو کې پیزا خورمه. ستاسو یاد به ډېر راځي ملګرو. شیزوکا ها هم ته اوسې ته روړم. څه دې وویل رښتیا؟ ستا نه مننه. زر لاړه شه زما انتظار نه شي. واوره سونیو آیا ته نور هم څه غواړې؟ ته هر څه ویلی شې. ښه سمه ده. ما غوښتل چې فیشن ډیزاین وګورو خو دا خو نه کېږي. ډوریمون ها سمه ده جی صاحب کامره. تر ټولو اول به یې زه سټیج جوړ کړم. دا خو له جواب دی. دا خام استعمال کا. سمه ده. وا څه خبره ده. دا هم وګوره ډوریمون. شیزوکا ستا وار ده. وا څه خبره ده. ډېر ښه ډېر ښه. کاش چې دا لمحه ډېره زیاته اوږده وه چې زه د خپل ملګرو سره لوبې او ډانس وکړم. داس خبره ده نو د ډانس والا جلکه یې. شیزوکا دا ستا بری ده. ها ته راږه ارام وکړم. ډېر مزېدار. دویم تصویر ډوریمون. ها روغلمه. زر کو دا یو تصویر او دې نه بعد دا یو تصویر. د دې نه بعد دا یو. جیان چېرته لاړو؟ جیان ما وبښئ ملګرو چې تاسو نه مې انتظار وکړو. زه د سنیو لپاره یوه سندره وایم. زه یم جیان ډېر طاقتور. ودرېږه جیان. تر اوسه پورې پیشن او تصویرونه نه دي ختم. ټینګوم ما. څه ټینګول؟ زما په مېلمستیا کې به راشي ځای غواړم. ستا لپاره مې نوې هتې هم واغوستې او یوه سندره مې هم درته وویله. غم ستا په کپړو کې دی. څومره زنډن وخت کپړې دي. څه دې وویل؟ ستا زما کپړې بالکل خوښې نه شوې؟ ها بالکل مې خوښ نه شو. او ستا سندره خو ما بیخي خوښه نه ده. کله چې ته سندره یې نو ډېره بدرنګه یې. ته ډېر شور کوې. څه دې وویل؟ ودرېږه جیان ودرېږه جیان. ودرېږه. لکه چې مو زیاتې خبرې کوم وبښه. زه به دا هېڅکله هېر نه کړم. ته چې کله د اټلي نه راشې زه به د دې ځواب ضرور درکوم. تا واورېدل؟ ته خو یو ځل راشه زه بیا له تا سره ګورم. ودرېږه جیان. زه درته وایم چې ودرېږه. جیان زما ملګریه ټوله څومره ښه دي. ډېر ښه. ټولو ته به دې هغه یاد راځي. نه نو هغه چې څومره وریاله ورشي ملګری هم ملګری وي. رښتیا دې وویله. زه اوسمه. سنیو ته
چرته ځې؟ هغه مورې زه ایټالۍ ته ځم د ډیزاین د زده کولو لپاره مورې. هغه سکول خو دلته نږدې دی، سنیو دومره زر مه کوه، ورسره ننوځه. ته باید ډېره مطالعه وکړې او ډېر محنت به وکړې سنیو. ډېر ښه، همداسې یې کوئ. زه ایټالۍ ته تلم، جیان هیله کوم او بها، جیان هیله کوم او بها.